شنبه کوما ಎತ್ತದ್ರ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಸೋತ್ತನ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಲ ಇಷ್ಟನ ಬೋಜಾರ್ ಇಷ್ಟ برا صوتم دشبه سلامونه او نیکې لمنې زما سباون تاسو ګوري د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل نن خبره کوو د بلوچستان په حق باندې بلوچستان کې لتیرو شاوخوا 2 میاشتې راځي یعنی د کال پیل شوی دی قسم تر هغه وړاندې حالات خراب خو کله د کال شروع څخه چیرې مو ورته ګورو نو حالات ډیر زیات خراب شوي دي کم امنیتي کم ستونزې چې دي هغه بیخي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي کوم بلوچ بېلتون غوښتونکي کوم وسلوالې ډلې چې دي هغه ورځ تر بلې پیاوړې کېږي د دوی په حملو کې شدت را روان دی او یوازې دا نه چې حملې کوي بلکې وخت نا وخته موږ وینو چې دوی د بلوچستان په بېلابېلو غټ کم سړکونه دي په هغوی باندې راوځي باقاعده خپل چیکینګ کوي هلته کسان راګرځوي او کسانو راګرځېدو سره سره داسې کوم ریپورټونه چې راځي وخت نا وخته چې کسان مړه کوي هم تېره شپه هم د کراچي او د ګوادر کوم مشهوره کوم لار چې د مکران کوسټل هایوې پر دې باندې راوتلي وو او شاوخوا له 1 تر 2 ساعتو مابینځ کې دوی هلته ولاړ وو او په زرګونه کوم موټران چې وو هغه یې چیک کول کوم مسافر چې وو د هغوی شناخت کارډونه یې کتل او کوم ګاډیانې چې وي یا کوم موټران چې ولو کوم د ګیس کوم موټران چې وو چې تللو به کراچي لوري ته هغوی ته ورونه وراچولي دي دغه رقم کوم پولیس چې ولو هغه یې راګرځولي دي د هغوی چې اسلحه وړې ده او د پولیسو کوم موټر چې دی هغه یې هم سوځلی دی که چیرې مو ورته ګورو په کال 2024 له جنوري میاشتې راهیسې تر دې وخته پورې اووه کمداره کم لوی پیښې مو ورته ویلی چې دوی راوتلي دي په سړکونو باندې او کسان یې کته کړي دي او قتل کړي دي یا وژلي دي په دې کې تر 50 کم زیات کم کسان چې دي زیاتره کم په دا 50 کې کم کسان چې مړه شوي دي هغه د پنجاب اوسېدونکي دي تر 50 زیات کسان مړه شوي دي په مجموعي توګه باندې او تر په درځنو کم موټران چې دي هغه تر دې مهاله دوی سوځلي دي زیاتره کم موټران چې دوی سوځي هغه که امنیتي کم موټران چې دي د پولیس وي که د لیویس وي که داسې د نور امنیتي کم ځواکونه چې دي هغو موټران سوځي له دې ما سوی بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوال کله داسې په سړکونو راوځي نو دوی بیا هغه موټران سوځي کم چې معدنیات وړل کېږي له بلوچستان څخه نورو سیمو ته لکه پنجاب ته لکه سیند ته دا رقم هغه د کویله خبره سي که د ګیس خبره سي که داسې نور کم معدنیات چې وړل کېږي په دې لاره باندې راځي ولې چې دا د بلوچستان کم لارې دي هغه یو له ایران سره نښتې دی او دغه رقم بیا له افغانستان سره نښتې دی دلته د هغوی پولې دي او په دې پولو باندې زیاتره وخت کم تجارت چې دی هغه کېږي خو اوس چې کله د امنیتي کم حالات چې دي هغه خراب شوي دي نو دا کم تجارت چې دی هغه هم بالکل په ټپه هم نه سویلی خو تر ډېره حده پورې مو ویلی سوی چې هغه اغېزمن شوی دی او په کم تجارتي کم سامانونه چې دي هغه اوس ډېر کم راځي او که چیرې راځي هم تر بلوچستانه پورې محدود وي نورو سیمو ته یا نورو صوبو ته که چیرې ځي نو بیا له مشکلاتو سره مخ کېږي او که چیرې بیا دوی ته په لاس ورسي یوازې هغه نه چې هغه سامان سوځي بلکې په کم موټر کې هغه که د عام کس موټر وي که د حکومتي موټر وي هغه بیا دوی موټر هم نه پرېږدي د سزا په توګه هغه موټر هم سوځي او له منځه وړي په کال 2024 اګست میاشت کې غټه کومه واقعه چې وسوله د لورلایي سسیوروزې کله دغه لارې چې ځي وه پنجاب ته نو مسخیل راځي مسخیل ته په راړشم په نامه سیمه کې هلته په اګست میاشت کې دا واقعه وسوه بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوال په ګڼ شمېر راوتلي وو او د شپې کوم موټران چې وو د مسافر کوم موټران چې وو بسونه وو هغه یې راګرځولي وو په دې کې د دوی شناخت کارډونه یې چیک کړي وو او شاوخوا 22 کم کسان چې وو هغه پکې
ووژل دی او په دې کې بیا داسې رپورټونه اوسي کوم کسان چې په هغه کې یو څه عام کسان هم ول خو د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لوري چې کله اعلامیه خپره شوله نو دوی بیا دا ورسې د هغه کسان دوی وژلي دي کوم چې د هغه کسان دي چې حکومتي ادارو ته په خاصه توګه انټیلیجنس ادارو ته هغه ته کار کوي او دوی هغه کسان په نښه کړي دي خو بیا وروسته بیا د حکومت له لوري او داسې نور رپورټونه هم ول آزاد کوم رپورټونه چې په دې کې عام کم د پنجاب کم کسان چې وو هغه مزدوران وو یا راغلي وو بلوچستان ته هلته مزدوري کوله نو هغه پکې هم پکې نښه سوي دي په همدې لاره باندې تېره میاشت باندې یعنې د فروری 2015 کې نوکی مخته ورسې بارکان راځي د بارکان په رکني سیمه کې یو وارې بیا بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال راوتلي وو او شاوخوا یو بس یې راګرځولی او شاوخوا 7 نفره یې پکې ووژل دا 7 سیولو دا ټول د پنجاب اوسېدونکي وو د پنجاب مختلف علاقو سره د دوی تعلق وو د فیصل آباد دغه رقم لاهور او د ملتان د شاوخوا سیمو نو یو وارې بیا دوی په نښه سوله دې ما چې وایي په فروری کې یعنې په کال 2015 کې په بولان کې د فروری شاوخوا 23 ورځ وله په بولان سکوټ ته ډېره نږدې ده پیرغیب په نامه سیمه کې هلته کسان چې را روان وو د سی بي اجتماع ولا د تبلیغیانو اجتماع ولا هغه ختم سوی وله نو زیاتره کوم کسان چې هغه د کوټې لوري ته را روان نو د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال راوتلي وو په لاره کې ولاړو او کوم کسان چې د هغه باقاعده چیکینګ کوي د هغه شناخت کارډونه یې کتل له هغوی سره تلاشیانې کولې د هغوی معلومات یې اخیستل نو هلته چې کوم رش و هغه بیخي زیات او ډېرو خلکو دوی لیدلي وو دوی په عام محضر کې مخکې به داسې اوسي د شپې لخوا به راوتل خو په دې ورځ باندې دوی د ورځ لخوا هم راوتلي وو او کوم د بلوچستان اسمبلي کوم غړی چې وو لیاقت لهړي د هغه یې هم راګرځولی او له دوی له کوم ګارډ چې ولو یا باډي کاټان چې ولو له 3 کوم باډي کاټان چې د هغوی سره اسلحه هم اخیستې وله او دا یې بیرته واپس کړی وو کوټې لوري ته دلته د امنیتي ځواکونو او د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو تر مابین کم فایرینګ چې ولو یا ډلې چې وې هغه هم وسولې او شاوخوا 2 کم کسان چې وو هغه پکې ووژل سول او 4 نور چې ول هغه زخمیان خو بدبختانه دا کم کسان چې وو که زخمیان وو که کم کسان چې ووژل سول هغه ټول عام کسان ول او له منځه ولاړل دا کم که د جنوري خبره وکړو دغه رقم په جنوري کې په تربت کې دی یو قافله په نښه کله کم فوزي کم قافله وله او روانه وله په چټۍ باندې نو دوی په نښه کله او په هغه کې کسان ووژل سول د دې ماسې وایي په فروری کې په کلات کې هم دغه رقم فوجیان چې ولو په چټۍ باندې روان وو خپلو کورونو ته نو دوی هغه هم په نښه کړل او شاوخوا په دې 2 حملو کې تر 100 کم زیات کم کسان چې وو هغه له منځه ولاړل او پکې ووژل سول په دې کم سیمې چې دي یا دا کم روډونه چې دي د بلوچستان هغه که د کوټې کراچي روډ سي که د کوټې اسلام آباد یا د ژوب کم روډ سي د کوټې کم پنجاب کم روډ تللی دی هغه که د ملتان خوا سي یا د لورلای په لور باندې سي دا 3 سره کم غټ کم روډونه سي دي او دغه رقم د تفتان خواته یا د ایران خواته کم غټ سړکونه سي دا 4 سره کم سړکان یا روډونه چې دي دا زیات بې امنه دي او دلته څه کم پیښې دي هغه رامنځته کیږي او په وخت ناوخته کم کسان چې دي هغه که د غلو له لوري چې مسافر چې ځي په دې لارو باندې هلته غله ورته ولاړ وي هغه یې شکوي که له غلو څه بچ سي بیا دا رقم کم وسلوال چې دي هغه یې راګرځوي او په ساعتونو یې درولي وي هغه په هغوی کې تلاشي کوي او کم خپل کم د مرضي کم کسان چې دي هغه کته کوي او په عام محضر کې وژني او له دې ما سوی کوم احتجاجونه چې دي هغه که چیرې داسې یو پیښې وسي ناامنه پیښې وسي نو بیا حکومت کسان چې دي هغه ونیسي یا پورته کړي نو په بدل کې یا په جواب کې بیا عام کم کسان چې دي کورنیان چې دي هغه راووځي او بیا یا
د عام کوم بلوڅان چې کله چې حکومت وړي وي نو د هغوی د خلاصون لپاره احتجاجونه کوي او لارې بیا بیرته بندې شي. په تېرې شاوخوا یوه میاشت کې د کوټې کراچۍ کوم سړک یوازې موږ خبره وکړو نو له 3 څخه 4 ورځې یا 15 ورځې داسې ورځې راغلي دي چې هغه د لاره چې د هغه خلاصه سوې ده. دا نور ټولې ورځې چې دي هغه دا لاره بالکل په قاعده توګه بنده وي، بلکې داسې ورځې هم راغلي دي چې په یوه ورځ باندې په مستون کې بنده وي، په غوزدار کې بنده وي یا په هب کې بنده وي، په غوزدار کې بنده وي، 2-3 ځایه په یوه ورځ باندې بنده وي. او غټه بله ستونزه چې ده په دې لارو باندې د ټریفیک حادثاتو هم د ترافیکي کم پیښې چې دي هغه په دې لارو کې رامنځته کېږي. ولې د بلوچستان ټول کم لارې چې دي هغه یو طرفه سړک دی او کم وخت نه وخت کم ریپورټونه چې دي هغه مخې ته راځي دلته چې په غټ تعداد کم کسان دي مسافر دي هغه وژل کېږي. هغه که د بسو له لارې وي که د کوچني موټران کم چې وي د هغوی له لارې هره ورځ کم ریپورټونه چې دي هغه راځي. یوازې په کال 2024 کې تر 2000 زیات کم ریپورټونه ترافیکي پیښې وي. هغه د کوټې کراچۍ تر مابین شاوخوا 950 کیلومتره سړک دی، په دې باندې تر 200 زیات ترافیکي پیښې رامنځته سوې وي او دغه رقم په سلګونه کم کسان چې هغه زخمیان شوي دي او لسګونه چې دي هغه بیا په دې ترافیکي پیښو کې وژل کېږي هم. بلوچستان حکومت چې دی هغه دفعه 144 هم نافظه کړې تر څو د کم لارې چې دی هغه خلاصي 144 کم دفعه چې دی کم قانون چې دی یا کم ماده چې ده هغه دا ده چې تر 4-5 کم کسان چې دي هغه کولی شي چې یو ځای ودرېږي او احتجاج وکړي او دغه مطلب تر 4-5 کسانو پورې اجازه شته. له هغه پس کم کسان چې که چیرې سره یو ځای کېږي یا احتجاج کوي جلسه کوي په هر رقم جلسه او جلوس باندې یا په احتجاج باندې د دې مادې تحت پابندي ده او تر 4 کم زیات کم کسان چې دي هغه یو ځای نسوی سره درېدلی. خو بیا هم کم دا یو نازک کم عملیات چې دي یا کم حالات چې دي هغه دي په دې خاطر چې کم کسان چې د کم کورنیو کم کسان لادره کوي هغه ناست وي نو حکومت هم هغه بیا زیاتره کم ماشومان چې وي یا ښځې وي حکومت هم لاس نسوی وراچولی او که چیرې لاس ورواچوي نو بیا هغه بیرته له نورو ستونزو سره مخ کېږي. خو که چیرې دغسې پرېږدي نو بیا دا د لارې چې دي هغه بندېدل او په هغه که د مسافر سي که تجارت سي هغه بالکل په ټپه ودرېږي. تجارتي کم سامانونه چې دي د بلوچستان کم که چیرې څوک دلته کښت و کرونده کوي که میوې دي هغه خرابېږي په دې لارو باندې نو په دې خاطر باندې چې کم میوې دي هغه نورو صوبو ته نه ځي. په خاصه توګه د پاکستان د افغانستان کم تجارت چې دی او دغه رقم د ایران کم تجارت چې دی هغه بالکل زیات متاثره شوی دی. هغه تر بلوچستان پورې خو جاري دی خو د بلوچستان د باندې کم سیمو چې دی هغه په ډېره سخته باندې موټر ځي یا کم غټ لارې چې دی هغه ځي. له دې ما سوی کم کسانو شمېر وښیو شاوخوا په یوه میاشت کې په بلوچستان کې کم ریپورټونه درج شوي دي کم کسان چې یا کم تنظیمونه چې پر دې باندې کار کوي په یوه میاشت کې تر 50 زیات کم بلوچستان چې دي هغه لادرکه شوي دي. نو ظاهرا خبره ده کم چې چیرې داسې یو پیښه وشي نو هغه کم نږدې کم غټ سړک شوي کورنۍ راوځي هلته کینی هلته احتجاج پیلوي او په کم احتجاج چې دی هغه داسې نه وي چې د 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعته پورې بلکې دا د ورځو لپاره وي او دا کم احتجاجونه چې وي دا وخت هم په مستون کې کم احتجاج چې دی هغه د تېرو شاوخوا 3 ورځو راهیسې هلته موجود دی. په سوراب کې د 5 ورځو راهیسې هلته احتجاج ناست دی او کم لادرکه کم کسان چې دي له غوزداد زهري سره هلته لادرکه کړل شوي وو نو دوی خپل کم کسان چې د هغوی د راخوشي کولو مطالبه کوي او کم لاره چې د په غټ سړک باندې دوی ناست دي د پنجګور کومه لاره چې د هغه هم بنده ده کله چې تفتان ته ځي له کوټې څخه
له دې ماسیوی پنجګور رو تفتان داسې چې له دې ماسیوی د کوټې کراچي کومه لاره چې ده نو هغه هم د بنده کړې ده او شاوخوا 15 ورځې راهیسې کومه لاره چې ده هغه بنده ده. په متبادل توګه بیا کوم بسان چې دي هغه بیا ځي په نورو لارو باندې یا په کلیو کې وځي خو بیا هم اکثره کم لارې چې وي هغه بندې وي او کم متبادل کم لارې چې دي هغه د کوټې کراچي په توګه که چیرې موږ مثال واخلو نو له کوټې څخه یا د ځي و سکر ته له سکر څخه چې کله سیند ته داخل سو بیا و کراچي لوري ته ځي نو دا یو غټه لاره د کم 600 کم یا 6.5 کیلومتره کومه لاره چې د هغه تر 0 کیلومتره پورې بیا رسیږي. که چیرې مو خبره وکړو د بسانو نو له کوټې څخه تر کراچي تر مابینځ هره ورځ تقریبا 200 بسان وتل خو کله چې دا احتجاجونه سوي دي کله چې دا واقعات سوي دي هغه که د بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لورې سوي که دغه رقم څو ورځې وړاندې په درغوزدار هاخوا ته هلته د غلو له لورې څخه بسان په غټ تعداد باندې شکول سوي ولو له مسافرو څخه سامانونه وړي وو نو که د غلو ستونزه سي که د بلوچ بېلتون غوښتونکو ستونزه سي که د احتجاج ستونزه سي او که د ټرافیک کوم ستونزه سوي دا ټولې کوم ستونزې چې دي اوس په بلوچستان کې کوم سفر چې دی هغه ډېر زیات مطلب که څوک چیرې غواړي سفر وکړي نو په ډېر وسوسو کې وي په پریشانۍ کې وي چې څنګه به چیرې ځان رسوي او په کم حالاتو کې به ځي. د متبادل په توګه کم ټرین چې ده یا کم ریل پټري چې ده ریل کم لاره چې ده هغه هم وخت ناوخته نشانه ګرځي خو کم له دې ماسیوی کم د جهازو کم سهولت چې دی یا د هوایي کم جهازونه چې ځي په هغه کې هم کله چې د حالات خراب سوي دي نو د کوټې کراچي یا د کوټې اسلام آباد یا د کوټې لاهور کم لارې سوي یا کم هوایي کم ټکټ سی ولو جهازونو کم ټکټ سی هغه به له 15,000 څخه نیولې تر 18,000 کال لارو پورې وای خو کله چې د حالات خراب سوي دي نو دا کم یو لوري ته کم ټکټ چې دی د هوایي جهاز هغه له 500 څخه تر 70,000 بلکې داسې کسان دي چې په غیري وخت کې کله کوي نو تر 80,000 پورې هم کالدارو دا ټکټ رسېدلی دی او کوم عام کسان چې دي هغه له زیاتو ستونزو سره مخ دي او په بلوچستان کې که چیرې مو خبره وکړو د امنیت ورځ تر بلې په خرابېدو دي تېره ورځ هم په کلات کې یو ځانمرګی برید سوی و او داسې خبرونه دي چې دا کوم بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو چې کم کړی دی په نیم پوځي کم ځواک چې دی اف سی یا فرنټیر کور د هغوی پر قافله باندې کړی دي 4 کم کسان چې دي هغه پکې ژوبل سوي دي د اف سی او له دې ماسیوی یو کم کس چې دی هغه پکې وژل سوی هم دی. دا کم ځانمرګی برید چې و د بلوچ یو بلې مېرمنې کړی و له دې وړاندې هم کوم بلوچ مېرمنې چې دي هغوی ځانمرګي بریدونه کړي دي هغه که د کراچي برید سي د کراچي پوهنتون برید سي که دغه رقم د لسبیله برید سي یا د تربت برید سي او که یا دا رقم د کلات کم برید سي دا د بلوچ مېرمنو له لوري څخه دا کم بریدونه چې دي دا وخت ناوخته مو وینو او کم حالات چې دي په مجموعي توګه باندې ډېر زیات خراب دي. دا رقم کم خبرونه چې دي که چیرې تاسو خوښوئ نو زموږ کم چینل چې دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ که څه هم دا ستاسو لپاره ډېر اسانه دغه دی خو موږ ته یو انرژي راکوي او زموږ کم کار چې دی هغه مو په دې کې بیا یو رقم دا چې مطلب موږ خپل کار ته هڅوي خپل رایه هغه کم سوال وي کوم مشوره وي موږ سره د کمنټ له لارې ضرور شریکوئ. ډېره مننه.